السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شهید. یو ځل بیا د ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو چیرته تاسو هم وړي چې په خپل موبایل کې یو داسې اپلیکیشن انسټال کړئ چې هغه په پښتو زبان کې ورسره انګریزي وي او هغه کې تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې انګریزي زده کړئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دلته چې څنګه په انګلیش کې لیکلي ګډ مارنینګ احمد ورسره تاسو ته لیکلي سحر مپاهر احمد. دا چې سټیپ بای سټیپ څومره زیاتې جملې چې کوم دي هغه په انګلیش کې هم لیکلي شوی دي ورسره دلته په پښتو کې هم لیکلي شوی دي. د دې نه وغیره دلته نور په دې کې هم ډیر ځای سیزونه تاسو به د ملګري سره څنګه خبرې کوئ، تاسو به د ډاکټر سره، تاسو په هوټل کې به څنګه خبرې کوئ، تاسو به هاوس کې پلیسز، ریسټورنټس، فود، شاپینګ، ټلیفون، داسې ټولې طریقې چې کوم دي هغه تاسو ته به دې کې ښولي. د دې نه وغیره دلته نورې هم په دې اپلیکیشن کې ډېرې زیاتې طریقې دي او دا ټولې تاسو به دې کې ډېر زیات په اسانه طریقه باندې زده کولی شئ. تاسو ته کاري لیسن، سنټنسز، کنورسیشن یعنې خبرې اترې، دا ټول هر څه چې کوم دي تاسو دلته په انګلیش کې ډېر زیات په اسانه طریقه باندې زده کولی شئ. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چیرته میلاو شي دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښیم. نو دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نو فرست اف آل به تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او په فیسبوک کې به د دې ویډیو د پاسه هم تاسو ته لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به څوک سمپل د اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. فرست اف آل لیسن یعنې که تاسو درس زده کول غواړئ د مختلف ټینسز دا هر څه چې کوم دی هغه به دې کې شته دی. ورسره خبرې اترې که تاسو زده کول غواړئ نو په کنورسیشن باندې به کلیک کړئ. که سنټنسز تاسو زده کول غواړئ تاسو په سنټنسز باندې کلیک کړئ. نو زه به سمپل دلته په کنورسیشن باندې کلیک کوم. په دې کې عامې خبرې اترې چې کومې دي نو دا پکې ډېر زیات زبردست آپشن دی. مطلب که تاسو غواړئ چې هوټل کې به زه څنګه په انګلیش کې خبرې کوم نو تاسو به سمپل دلته په هوټل باندې کلیک واخلئ. نو په هوټل کې چې کومې ضروري خبرې وي هغه به ټولې تاسو ته دلته لیکلي وي. تاسو ته ښکاري بس ټاپاله په دې کې څه لیکلي ویر از ا ګوډ هوټل یعنی ښکلی هوټل چیرته دی. نو دلته ورته په پښتو کې هم لیکلي یو ښه هوټل چیرته دی. بیا دلته سیکنډ کې لیکلي دي ان دی سنټر اف ټاون د ښار په مرکز کې. تاسو ته ښکاري دا شان پښتو کې ورسره هم لیکلي او څومره زیاتې جملې دي. که تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو نو په دې کې تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې ډېر زیات انګلیش زده کړئ. د دې نه وغیره دلته نور تاسو په کور کې څنګه خبرې کوئ، پلیسز، ریسټورنټس، فود، ورسره شاپینګ، که تاسو شاپینګ کوئ تاسو یو شاپینګ مال ته لاړ شئ هلته به تاسو څنګه خبرې کوئ نو که تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو دلته به هم تاسو ته ډېر زیات زبردست دغه شان ښایسته او زبردستې جملې میلاو شي. تاسو ته ښکاري فرست اف آل لیکلي آی شوډ لایک ټو ګو شاپینګ ټوډے زه غواړم نن ورځ بازار ته تاسو ته ښکاري ولاړ شم. داسې که تاسو په دې کې وګورئ نو ډېر زیات دغه شان زبردستې جملې چې کومې دا به تاسو ته میلاو شي. دې نه وغیره په دې کې په هوټل کې به تاسو څنګه خبرې کوئ، مختلف ځایونو کې ټلیفون باندې به تاسو څنګه خبرې کوئ، ډاکټر سره به تاسو په انګلیش کې څنګه خبرې کوئ. نو ډېر زیات کمال اپلیکیشن دی. ضرور د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو له به ډېر زیاته مزه درکړي. او که تاسو په دې کې یو دغه شان سنټنس هم د ورځې زده کوئ نو تاسو په دې کې ډېر زیات انګلیش چې کوم دی هغه دا تاسو په دې کې زده کولی شئ. خو ګمرګرو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. که تاسو دا ویډیو خوښه شي دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې نور ملګري هم د دې نه فایده واخلي او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.